ما خلق د ګناونو پاندو کې جلاته وای جلاته چې سم کار وکم نو بیا مې خوب آرام خان ګوره ولا سلا خبره ولا ختمه کا انا زور ایمان دے اور زرے تراوی دے کسا ولا ختم کا کسا پریګه دلاله ترکنه بدا ظلمونه کې پریګه د بسګه نصیحتونه براله نه کې کشرا دا خلق د نصیحت په جبه نه پويږي دا خلق صرف پدې پويږي پدې کامرانا کامرانا جی خان جی کامرانا ناصر چې اسکول لا سره را کو نه یا پرونه ما سره استاد دار کې مېلاو شو چې دا ناصر ولې لیټ راغی اسکول لا خان جی ناصر ټول په اسکول کارو کې ځکه نه وخت دی خان بابا السلام علیکم برکه نه وچې سم را پیښاو خان بابا تاسو ټول مردمو خدمتونه کړی دي او د کلی خلکو په جمع باندې دا فیصله کړی ده چې تاسو د الیکشن ته ودرېږئ او دا وکړئ که چېرې ستاسو مخالفو جلاد خان دې پېرې کامیاب شو نو دا خلک به تر ټول په غذاب کې شي او ګوریا ما خپل ټول عمر د غریبانو د خدمت لپاره وقف کړی او خان بابا هم داسې اورېدلي دي چې ستاسو د ناکامه کولو دپاره جلاد خان سکال په پیسو باندې ووټ اخلي چې الله سامان نه رحمانه کو لخر د سره د افغان سره جارو زمونږه جارو زمونږه جارو زمونږه جارو زمونږه جارو زمونږه جارو وطنه سکال کوټ په پیسو ده او کو د سړی نه څنګه پړې کې ما بابا کې په ارث نتیخالي کلی قسم مې په خدای چې دا کړي ورنه په وو دې وځي قسم مې په خدای جلال خان چې کوم سړی دا له موټر نه کو چې په دې کلی له اور بل کوم اور یو سړی مندمانه په دې کلی کې جام دې پاتې نشي ویم جلال خان چې تا سره پیسې ډېرې دي پیسې او تا سره مقابله کې خان بابا ولر دے خان بابا کو دا خان بابا نوم دې په دې جبر راغی کنه نو درته قسم مې په دې چې کوم په دې پوره ورغو ځان په پتا وای کا جلال خان بیا ګوره سلا چې خان بابا نن دا کیسه ختمه کو کیسه ای د سړی زویا ایله د ایمان په دې ګوتا کې خدا د ایمان په دې راځه خان بابا چې دا غټ شم دوام ستا په شان د کلی خدمت کوم دا بچي ته غړشي تا بدل تعلیم د پاره انګلیسي طریقه وخان بابا واه تاسو دواړه په دې داسې په محبت کې دې کنه نو دا زمي وای چې دواړه په دې دواړه مخ خپل کړي خان بابا یریګه ما مونږ څو سړي واره نه جوړو مونږ کو دوستانه تر راغلیو دوستانه دا لا خانه دا د غریبانو لپاره د خدمت دی تاسو کوم تر بدمعشانو نه دا مطلب خبره کوه دا مطلب څنګه راغلی خان بابا د مطلب د طرفه خبرې کوي خډيري پیسې هم درکم او د الیکشن پریرا جناب خانه دا کیسه ما ته په دې ځای ختمه کړې وه په پښتانه په خپل ځای کې په چاډه نه کوي وی اصل نارونه وال نه چندخانو پیو چته کړی ته د غریبانو خدمت کې زړه په خدمت کې کینا او ما ته خلک د بناونو باندې کې جلاته وي جلاته زه خکارو کوم ما ته هم ناراضي هو ولا که پاتې दादी मैं क्या रखते करूँ दादी दादी
دا زه مله ختم کا سبا ور زم به کلی کی پلار پلار کیږي لالا دا کار به زه وکړم چې خاص په دې کلي په دې منځ د لوی نن خلک دې برت وایي خوښه مې ده کاشره خو چې سړی د نه ژوندې پاتې نه شي دا دې لکه بچې تا د خاص د الله رضا ده خو ما سره به نن یو وعده کوي چې ته به همیشه د پرده کلي پرېږدې د دې کلي په طرف به بیا نه راځې ډېره خلقان ډېره ښه خو ستا انسان به زه خیر نه کړم خو ما منځه کیلا ډېر بد دی وکړو جلال خان سره یې دوکا وکړه دوکا خان جلال خان سره دوکا مه کوه دوکې کولو انجام خو تا ته معلوم دی که نه جلاد زما رور دی ورور او ما چې څه وکړو د خدای دپاره مې وکړو او نوکرۍ نوکر اوسه دا نه خو پوره نه شوه خو دا کیسه به اوس زه ختمه کړم زه ما ته پته وه چې ته دا ماشوم نشي وژلی په دې وجه به درپسې ما درویشي درولېږو ما ته پته ده چې ته پردی څوک هم نشي وژلی شکیلا ته خو زما رورې رور کو دا غداري ما سره بل سړي کړې وه نو قسم مې په هغه بې ذاتي چې په چونه کې به پسېدلې په چونه کې ما خو د الله د رضا دپاره پرېښودې اوس خوښه ستا ده دونه ګناهونه یې کړي دي دا یو پکې نشته ته د وړو خبرې شیربانه زما چې نن په دې کلي کې راج دی یا دا بدماشي ده دا ستا پلار ما له په میراث کې نه ده پرېښې ځان په پته پوهېږه دا خلک خو به ومرله ډنډه ساتې ډنډه نن نه بس زما مخې ته را نه شي ډېر بد دې را سره وکړ ډېر داسې به څوک خپل دښمن سره ونه کړي دښمن سره لکه تا چې ما سره خان ما درته نه وې دې نه به سیوا بد در سره څوک وکړي توبه خدای توبه جلاد خانه شکر دی چې دا ستا رور دی کو چېرې بل څوک وي نو په دې ځمکه کې به دې جمدې خښ کړی وې جمدې خانو حیران په دې ما دا دې په ګلا چا لیدلې دې خو په تاسو نه لیدلې بس ته درویشیا نور را په زخمونو مالګې مه دوړوئ په ارام رانه کښېنئ په ارام سړی روږی شوی یم زه چې ځم چې چا ډوډۍ لالا یو لږ روپۍ راکړه اوبه شوي تخته مړه ځان لرې کار کتلې درویشیا ظالما سترګې مې درپسې ړندې شوې نن د رزلټ ورځ ده چې پته ولګي څوک پاس شو
درویشیا سمجھ دې په مخه غستري خان مبارک شاه الیکشن دیو غټو ډاکټر درویشیا ظالم د څه زیری نه را باندې وکړو چې د مودو ارمان مې پوره شو ارمان اځه کا څنګه غړي کې تاسو کې راځي تاسو کې وګورئ درویشیا وسه خوندو کو بچے ته شکیلا راځه راځه کینا کنا سپا سر راته ولاړ کینا زما د بدمعشۍ زور دی ولې دا خلک پس من پوي دا په پډپ سمې پډب ډېر خلاله ډېر خو مشرانو هغه متلې چې پردي چې سر کورونه روان کې پر یو باباد نه کې بس شکیلا بس نن خورال نصیحتونه مه کوه ټول عمر دې رااله دا ماغزه خراب کړو زما ورو بایګانو څنګه چې تاسو د بدره چې خان جلال خان په دې الیکشن کې پاس شوی دی کم یو کس زما ونیتا بیکار راوړو نو سر باندې پرې کړی سر خان تعالی هم جوړ درکړه بنګریا لاس پوسکا دا ما ته وټ نه درا کړې دا خو جنا ته وټ ورکړي جنا ته د جنا نوټ ته بچیر کې نشه کړې ځوانا ځان په پدا پويګا خو یو خبر مې په کولو وګونو ورا چې غره زما ته دې په دروازه را نشي کدي خبني الله لا تمره ظلمونه مکوا د هر فرعون پر الله تعالی یو موسی را لګلې ستاده پر هم څوک نه څوک راته پریزا شکیله پریزا تلا د دې اړګي دړې ځوانا ته د دې خلکو په مرض باندې نه پوي د دې په مرض یو څوک پوي دی جلال خان جلال رئیس کاکا یې له چې ګره قدرینه دې شو بچے دا پاکستان دے دلتا سوک چالا سے پیسے نور کئی راځه دلته مزدوری کوالو کور ته وسوړي توخه مې درویشیا څنګه نن دا جړ جړ کیږي او خان تعالی کو پتا ده کنه مون کوم دړ مریضان یو دړ مریضان یا سړیا دا د هم چې سړی په شین پوج باندې سبا نه راځي واچي نو هم تعالی د شپاړ سو کارو چې نه کاری چې نه بل عمل دې کمل شکیلا د پټو څه پوزیشن دی څه خبرې کېو کنه صدام خان لالا څه به چکر وها ها یا خدایا پاکه د دې غریبانو نه هم اخلاص کړه سپلان جوړې خان سلام علیکم وعلیکم سلام زما پلار بیا د څنګه راوړې دی خیر خو دې کنه کو بیا پچا کوټه را پرې وته نه خانو کوټه نه را پریوتی ما تعالی په الیکشن کې ډېر منډې تړلې والي وي او شپه ورځ مې په ځان یو کړیو شپې ته مې نه کټه ورځ ته مې نه کټه بل بچي مو خوار کړي دي شپې مې د منډې تړلې والي دي ورځ مې د منډې تړلې والي دي خلکو ته ورونه هم ټکولې دي دکه شانتې زموږ یو ورور دی که هغه تاسو
भर्ती को नو ډیره مهرباني وي خان ډیره مهرباني وي انا د سار باندې مې نوې ټکورې دا لالا نو وی کوله کنه غریب سړی دی ټول عمر سره منډه تړي واخلې دي تا به سره شي زمار دارا لکه مې وایي چې دا غریبانان به ټول پام سیکړي خو بیا مې ووټ خرابېږي ووټ او تعالی خو پته ده کنه چې ستاسو ووټ مالا کم اهمیت لري خو یو خبره مې یاد ساته دا زما زړه ګران دا څه د غریبانانو دفتر نه دی چې نن نه پس دی په دې ځای کې ونه وینو چې سپورته به دې ورته سپورته دیره جنو دا خان نه نوکری غواړي زمون خان په خپل پلار رقم نه کوي پتا څه بسو د سړیا الکا نو پیاله چیرې راوړه ډیره ښه چې ډیره مزیدار چا و نن ورسره سم دا دماغ ته کوم شو خو کولې 250 چې دی راوړه لکه ما بچی را پیسې وانه هغه پیسې پرې دوي یا ته د چا ځې ته هم نه پیژنې زما په دې دنیا کې څوک نه بچے خپکیږه ما الله پاک بخیر کی ستا په شان زما بل یو بچی په کور کې شته او تم زما بچی ما سره به اورېده ک الله ورکی او خدای پاک بخیر کی او تانه به خدای پاک سره جوړي او باندې به زېما ناصرا دل خپل نوم مخه راشه ناصر خپل نوم ولا تلخا وخایا زمانوم تلخا دی دا بچی چې ما سره زو خوخه مې بے وفا جانا دلاسا دزل د پاسا می پوله ولاړی دینا روناته مته رګی راځه د دماغ ټکور مون سره ملاویږي راځه भाईजान दिन तो अर्दानी दा अर्दान का पता से मिलावेगी जी मंगला भजी चेहरा क्या हो लगा रखा होता क्या क्या हम काम ना कहीं का ना यार खराब यू मुंग तरदा से दवाई चे मिलावेगी मामा उस पर 2 मिनट तक दिमाग तक पूछी लेकिन इंतजार हो गया गर्मी को प्यार आला हो सब खुदे पाक के खैर की لس بجې دی د ټیم ته وګوره او ستا د خوبونو ته وګوره ته لا تر اوسه پورې کټ کې پروت یې ودا چې څونه ښکلي خوب مې لیدو ټول خوب ځای لا ګډ وډ کړو نه کېنه دا د خوب وخت دی لکه نن دراله بیا دا چې غوسه کړی څه خو بل دی راغستی دی لالا خبر خو نه کنه دا جیبل واده غواړي زما بیبي غلی شه ټپوسه دې روډ ته دې وګوره سهار وختي پاسي کار لري مزدوري کوي او ته تر غرمې پورې ماله خوبونه کوي داجي چې زه غټ شم که نه نو زه به پایلټ جوړېږم دا خبرې پرېږدوه خو داجي هغه 10,000 روپۍ بل راغلی دی زه به هغه بل اپډیټ ته واپس وسمه چې دې کې راته څه کمي وکړي مونږ غریب خلک به دا د کم ځای نه داخلو زه بچې زه ورته په بل ټوله میاشت بجلي نی او 10,000 روپۍ بل راځي دا به غریبانان خلک د کم ځای نه داخلي وعلیکم سلام رو څنګه خیر دی څه خدمت وکړم چر
پکار دی دا خو په 200 دی دا لاندې 300 دی دا 200 دی کم یو درکوم دا 200 ولې درکوم نو خو هم پرېږده کولمبي د لاغلي مړه بس پرېږده وا پرېږده مړه درویشیا خلق د کلنګ په ټیم درکې کنه او خانه ټول خلق کلنګ په ټیم راکې هغه یو څو کسان دي چې شکیل خان په وجه راته لاران کیږي درویشیا کو د شکیل په ځای را لخدای په خور را کړی وکنه نو د چا کور به په ودان شیو هغه نه د دین دی او نه د سادین دی په ایمان دی دوست په مول راوستي لالا شکیل خان خوراغه ویشي کې نه کنه ظالما شکیل خان لکه د پښو دی وو ساګانې دي اوس هم ستا خبرې کوي وایا بیا دې د جادوګر راوړې دی یا لالا ما خو یو فیصله کړې ده بیا دې څه فیصله کړې ده ما وی چې په دې کلی کې یو کارخانه کوله وکړو او دې ټول غریبانو خلکو لپاره روزګار ملي شي یشو د بیګرا دی پلاران لچې د کارخانه جوړې کې نو موږ ته خانان څوک وای دا پټي به څوک سمبالې ګور لالا څومره ظلمونه ما کوي په دې خلکو دې غریبو خلکو موږ له وټ را کړې او ته دې ځای لاره راځو بس کله بس ونه چې دونو په لالا دا ما څو په خپل نه ونی موږ نه ونی بس اوس تیرا باندې خدای پاک رحم وکړي چې په خپل لار کې قبول کړي و په خیر دا خو زما زوړ آشنا راغلی دی څنګه یار دا نه څنګه څنګه خو ما یو فیصله کړې ده نور تا دلته نه پتا دا سره خپل کلی ته بوزم دا خو په ما د غر عمره احسان کړی دی ستا احسانونه زه یې رولی شم چېرته مې بوزې الله که دا خپل سرم ده نه منې کړم نو بیا ګورې ستا خو کور ته وردم اجي سره صلاح کوم ډېره ښه ده اشنا ته لږ شه د حاجي اجازت راواله بیا راځه پخه مې لاله دلته زه نن تاسو ته یو حقیقت وایم تاسو بچي دا دومره غټه خبره تا زمانه پټه ساتلې و دا جی ما خو یو فیصله کړې ده زه وایم دې بم ځان سره پوزم تاسو به مې بوتلې وې خالص تاسو ته ډېره غټه مسله جوړه شي زه خو مې نه غواړي خو بچیا ستا په سر باندې ډېر لوی غم پروت دی نو په الله مې سپارلي او الله پاک مل شه او خدای پاک دې د حلالو ډېره تیره درکوي او زما دعاګانې به تاسو سره او ما کله کله داسې یادوي تاسو زموږ لکه د خپل پلار بشان خدمت کړو دا جی مونږ له اجازه راکړه هارونه چا سره وکړ دی نورا بل تعریف په درته زه څه وکړم
خو د نن نه 20 کاله مخکې دلته زما پلار اوسېدو خان بابا. زه د خان بابا زوی ناصر خان، زه د کامان کاکا زوی یم. زما پلار ستاسو د پلار نوکر و. یا الله شکر دی ناصر خان چې تاسو راغلې، اوس پر د جلال خان دا ټول ظلم ختم شي. ناصر یار تا سره خو ډېر زیاتې شوې دي. دا را زموږ خو درته تود یم چې داسې د نن نه پس ما په خپل ورور وکړم. تا سره به زه په هر جنګ کې اوږه په اوږه ولاړم. تا خبرې پرېږدې ای د کلي خلکو راشئ راغونډ شئ. ناصر خان راغی، ناصر خان اوس پر د جلال خان ظلم ختم شي. ناصر خان څنګه چې زما پلار ستاسو د خدمت لپاره او په دې وطن ځان قربان کړو، نن به د جلال خان زور مونږ د ووټ په ذریعه باندې ختمو. تاسو ټول مونږ سره یې. بالکل بالکل ناصر خان هلا السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. وایا کنه ویشیا سمل ته په مخاوسته دی بیا څه چلو. انا ډېره خطرناکه خبره ده چې ته اورې کنه تبم مت بسر والی. وایا درویشیا یا دا نست ساتي دی وړي. انا خبر خو نه کنه کم خان بابا چې موږ نن نه شل کاله مخکې وجلو دا غزوی را دلمې شوی دی او تاسو د خلاف عمر خان الیکشن ته ودرولې دي. ما ته پتا ده ما څه چې ظلم کړی دی نو خدای الله او شل کاله مخکې دا ماشوم نه پرېږي نو ما به دا غوښنه ده. درویشیا زم د خامار بچین خامار ما د ډېر ناصران د خور نه لاندې کړی دي. دې پکې استشيري مال خلک ته ګناهونو ګڼو کې جلاته و جلاته چې سم کار وکم قوم ناراضي وو پرام کین پرام زبوشا او زمان کار. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه راغلی او د کوم نه راغلی؟ موږ د چمډيري کلی نه راغلي یو سر د خان بابا زوی. د خان بابا زوی هغه د دې په کوبخي او ډېر ښه انسان او د چمډيري کلی د پاره ډېر لوی خدمات کړی وو. د هغه ظالمانو د لاسه دا ټول خلک په ووټ ولاړ دي. دا شکر دی چې تاسو د پلار په ځای باندې راغلي او الیکشن ته ودرېږي. استاد تاسو خبره خو ټیک ده خو زما خو تعلیم نشته، بې تعلیمه یم. نو دا خبره چې دا الیکشن د ودرېدو لپاره خو بي اے شرط دی. داسې کس پکار دی، داسې امیدوار پکار چې هغه بي اے کړي دي. څوک شته تاسو سره داسې چې هغه بي اے کړي او کورنۍ کې داسې کس شته؟ مره تا هم تعلیم کړی دی، بي اے تعلیم دی دی. الیکشن ته ته ولې نه ودرېږي یار زه الیکشن ما هم د ګناهګار سړي له بسو کوټ راکړي خو زه ستا خوښه ده وبدرېږم. مره نورې که تار څونه ګناهګار شي که نه خو د جلال خان عمره ګناهګار نه وي. سر تاسو په مهربانۍ باندې موږ له دا سیټ راکې تاسو به ډېره مهرباني وي. بس ټیک ده، سبا پورې تاسو کاغذونه جمع کړئ، سبا کې اخیر پکې لاس دی. سر تاسو ډېره مهرباني چې په موږ غریبانو باندې دا احسان وکړو. دا احسان به هم چېرې مهر نه کړم. اے د ډوډو دشمنانو مال د عمرو او د ناصر د وجه نه هم ناراضي. تاسو د واره واره پراته لکه کشمیر کې پټه کړی باندې ډوډۍ خلاص وکړي. دا غوی چې زورونه کوي د موږي په زور کوي او موږي چې کمزوري غوی هر څومره زور کوي نو زور نه دی. عمره په خپل رئیس نه دی، هغه چې ټوپونه وخی د ناصری په سر وخی د ناصری په سر. علت خانه زه خو ما چې د دې عمرینه داخل اسرا کټ کو را کټو. درویشیا کله کله د پښتو خبره وکي دا زړه مې وګټي بیا ګوري سلا پر راخلو د مودې تراولې
ورشه انا ګوره سلا سړی خو را روان دی ورځو پې نه بچل څوک خو ډېرې غټې غټې چغې وې اوس په دې پته ولګي اوسو اوس به سره هغه عمل کوو کوم عمل چې موږ ستا خان بابا سره کړو خان بابا سره مخکې شه د خدای تعالی مسلمانا کم جرأت چې ستا پلار کړو او ما ته په مقابله کې ولاړو نو هغه جرأت نن تا مو کو مهم مدته سره زه هغه عمل کوم کم چې ستا پلار سره شل کاله مخکې ما کړو ویدړه لکه چې دل پته ولګي چې جلال خان سره کروال څه معمولي خبره نه ده معمولي ودې ته زموږ د خاندان انجام بیا به موږ سره کلیوال کې کلیوال تا زموږ د جلال خان سره دښمني غټه په تا پړه کې څه وې ورنا سره د نن نشل کاله مخکې سما د دې ګلې نه رخصت کړې وې او د خپل رور نه مې بچ کړې وې خو نن باندې وختان بیا کوم شهزاده ډز مه کوه شهزاده د نن نشل کاله مخکې بیخي انسان زه بچ کړم او دا نن چې زه چمتو یم دام د زه د لاسه یم پرېږده دې تماچه ښځه که گرم ضرورا پیو باسا یہ سر سلامتی کنا تو پیڑے رے شکیلا زبستا دا احسان چرے میر نکم زبستا دا احسان چرے میر نکم بسم الله الرحمن الرحیم زما د کلمه مشرانو او کشرانو او امزورو وجمع السلام علیکم څنګه چې تاسو له پتره په دې کړي زما د شل کلونو حکومت دی دارو زمونږه دولشت عمره راپاسی خان جلال خان تا مقابله کې ودرېږي ما سره چې داسې سپینګري نو جلال خان بیلا پیسې کولې ځان په پتا پورېږي څنګه څنګه خیال دی دارو زمونږه دین علاوه تاسو له پتره چې په دې کلی زما څومره احسانات څنګه چې تاسو له پتره چې پوره شل کاله ما د دې کلی خدمت وکړه کو د دین علاوه چا وټ عمر ته ورکو قسم مې په دې چې دا سرونه نه پرې دارو زمونږه ماره ټول عمر شوکه وډا کې کړې دي او راضي خان جلال خان په مقابله کې ودرېږي خو یو خبره غوړې یاد ساته جارو به یاد ساته جارو خو زه به چوم
قسم مې دې پروي چې سړې برانه په دې کلی کې پاتې نشي ټول به مې اعلان کړي یارو زمونږه یارو زمونږه یارو زمونږه یارو زمونږه یارو زمونږه دا غټ حالت سره په موږ په الیکشن کې را ترغاړو د الیکشن نه پس ځکانه دا غټ حالت زموږ په کوم نه را نن د خپل ووټ لپاره موږ سره غاړه ملاوي او نن د خپل ووټ لپاره هر یو مشر راځي زموږ په کوڅو کې ګرځي او نن د خپل ووټ لپاره د غریب پوښتنه کوي او چې کله دا غټ حالت وګڼه والي بیا زموږ په کوڅو نه راځي او زموږ د غریب خلکو تاسو نه کوي ولې د الیکشن نه پس د غریبانو خلکو د ضرورتونو ختم شي وای کنه دوستانو څنګه راغلی مرلاله مونږ بس وایو خو بس ټول کارجان یو مونږ ټول کارجانو دا فیصله کړی ده چې مونږ به پاټه کې تاسو سره یو ریا دا خبره په ګل بدله ده خو زما یو نصیحت یاد ساتئ چې عمر لا پاتو ماټو سره مکیږي دا خانان خلک ټول عمر دا چیغي وي چې مونږ له وټ راکې مونږ به هغه وکړو مونږ به دغه وکړو مونږ به نوکران کړو او چې کله وټ تاسو د غریبو خلکو نه واخلي بیا په هغه طرف هم نه راځي اثر خان خبره مې څنګه ده عمره ګله تا ورته ډېره ښکلې خبره وکړه دا کالجیان دي دا ماشومان دي خو دا غټ خلک راځي او د دې په دماغو کې دا چې د مونږ په پاټو کې شامل شي او د مونږ په پاټو کې شامل شي نو دا کمکل خلک دي په پاټو کې شامل شي د دې پاټو په وجه د دین خپل تعلیم پاتې شي کمکل م جوړيږي د هیڅ ما معنی چې مور او پلار سره لګلې خپل تعلیم حاصلوي او ووټ هغه چالوور کې چې سم ضمیر غواړي ډیر ښه دی کلام زمونږه 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 زما درنو مشرانو کشرانو په جمع السلام علیکم زما عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تاسو په کلی کې یو ظالم سړی دی جلال خان او هغه شل کاله تاسو په کلی باندې حکومت وکړ کلام زمونږه کلام زمونږه کلام زمونږه زمون تاسو سره دا وعده ده چې تاسو خپل ووټ صحیح استعمال کې او مونږ له راکې ان شاء الله مونږ به د جلال خان نه تاسو د یو ظلم بدل کړو کلام زمونږه کلام زمونږه اوس د خپل دوستا دا خواست کو چې راشي د چا په وجه چې زه تاسو ته نن مخامخ ولاړم چې نوم یې دی ناصر خان زمونږه کلام زمونږه السلام علیکم زما غورونو مشرانو کشرانو څنګه چې تاسو ته معلومه چې د نن شل کاله مخکې په دې علاقه باندې زما پلار خان بابا ستاسو دپاره خدمتونه کړي دي کلام زمونږه کلام زمونږه او د دې وطن لپاره خپل ځان قربان کړی دی مونږ خدا نه وایو چې مونږ له ووټ راکې مونږ تاسو د ووټ حقدار یو خو زه وایم شل کال د جلال خان خراب کړو ظلمونه در باندې وکړو نو دا یو ځل خو مونږ له ووټ راکې نو بیا تاسو وګورئ چې ستاسو د دې کلي او د دې علاقې دا روټین بدلیږي او کنه چې جلال خان ډیر کورونه روان کړی دي او ډیر ښځې کونډې کړي دي
پدې علاقه کې جلال خان د ظلم خط تمام کړ دې بس زمارو قلم کامیاب کې قلم لون ور کې قلم قلم دورا پجارو پاسه مخرو پجارو پاسه قلم پاسه مخرو نه وي تني خبني ګوره یا الله نن دې الیکشن راځه په دې کلی کې نن بیا چلا چالو لار دی خو یا الله تعالی قرآن کې فرمایلی دي چې ما دې سم نه دي ګران یا الله موږ په عزت او ساتي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ترجی. من حکومت ته طرف راغلی یو ستاسو حفاظت لپاره. زړه مرضي وي چاته ووټ اچوي ووټ واچوي یریږئ ما. درویشي بنده تا پکې نور نه خرڅېږي دا د ټینکې بخشي وباسې خپې زمارونو اوټ قلم لور کوي اوس به زمونږ کار سم شي. مشرانو کشرانو زدا رزل اوروا دا جلال خان دی سرور ورونا او دا عمر خان دی شپږ زره وروڼو باندې کامیاب شو. کشرا را تخکاری چې نن پوزیشن د مونږ باندې وزا ګورو به چې درویشي راشي چې څه پوزیشن دی. خانو بشرمونو شرمینو هغه څنګه درویشي زر وایو زه به چوي زه خانو عمر خان دی وګټه دا پوره 6,000 وټه واغسته 6,000 او مونږه ایله بیره سلور وټه غستری سلور وټه. یا خدای پاکه دا څه ظلم شو دا څه چلو شو. زه حیران په دې خبره چې سلور وټه دي سلور یو ستا شو یو د شو یو زما شو او چې دا یو کوم مسلمانه چولې درویشیا ستا خانم دومره وړې سپګې نه دي چې چلې عمرې او ناصرې دې به زمانه ژوندې څنګه پاتې کی د دې نه دا ظاهرېږي چې ټول کلی عمرې او ناصرې سره دی او د مشرانو متل وي د جنگ نه تښتېدم نیمه بهادري ده مونږ اوس پې ونستې نو خدای شته چې دا خلک هم په چړو وای په چړو پیرو باسې خپې السلام علیکم. مریم مبارک شه جلال خان په شرمونو وشرمېدو په شرمونو په ټوله علاقه کې ایله څلور وټه واغسته او د ستا خو ظالمه 6,000 وټه دي 6,000 وټه. عمر خانه تاسو په خپلو کې به مبارکې او جلال خان سره د مرګرو د کلي نه وتښتېد. ناصر اشنا ما هم دا قسم خوړلی دی چې د جلال خان نه به د دې کلي د غریبانانو د یو ظلم برداخلم او دا څېره به د جلال خان په قبر باندې خورو په قبر. را تخکاری جو نن مو مرگ راغلی دی کسان را پس راوتی دی خواه کېده
جلاد خانا نن خو دغه دی عمر دې ډیرو بیا به دې راځي زما د کلي مشرانو کشرانو او جمع السلام علیکم څنګه چې تاسو زه په نره باندې پاس کړم ان شاء الله تاسو سره زما دا وعده ده چې زبا په دې ملک کې کرپشن ختمو زبا جلال خان ته خیر چې ستاسو شلو کالو ظلم ما په یو څو ورځو کې ختم کو او جلال خان خو زمونږ د یاري دا علاقه پرې خو دا علاقه عمر خان زمارونو د نن نفس چې تاسو ته څه قسم مشکلات دي هغه که بهر محکمه کې تاسو د غریب ورو تاسو ته سړي رښتې دې تابعدار دي السلام علیکم غریب سړی یم تعلیم مې کړی عمر مې خرابېږي تاسو مال مې کړی راکړه دوست دا پرې دوا څه پیسې مېسې در سره شته کنه سر کو مونږ سره پیسې مېسې نو مونږ بدل ته راځو یا سه ما تم ټیم مو خراب او ځان تم ټیم مو خراب خان نو کوي خو دې را نه کړه ډېر بد دې وکړو اوس په عمر خان ته ټلیفون کم پته به دې ولې راتلل دې پرې دوا خو د خدای ظالما دومره سوچ پرې کړی وي ځکه چې نن په کومه کرسۍ ناست دی کنه نو دا د دې غریبانو برکت دی تاسو کې دې څه یو پوسټ او څه ټیک شي یا مخ دې پرې دوا و د خدای ظالما د خدای نه ویریږي ناصرا اشنا دا سړی را روان کا باقي خبرې به ورسره حوالات کې کوم د ستاسو د غټو خلکو چې دا کار شي نو دا غریبانان خلک بچاړه نو کوي نه دي راځه ډېر جی تاسو په باغ اشتها وکړو دا یې بارک راغلی ماشاءالله نمبر یې ډېر زیات اغستی ګوله پیسو نه بغیر خو کار نه کیږي یره چې مو غریب خلک یو مو سره خو پیسې نشته دلته راته څه پلار کیږي ځکه نه خدا را ته وایا چې ته په دې کرسۍ باندې دلته چا کېنولې چې د غریبانو خلکو نه د نوکرۍ په سر پیسې علي پیسې خان واړو بچی مې که تا بچو ته قتل کنه تا به د غریبانو نه پیسې اخیستې مخکې چا ملګر ګورو کګور ترانه